د تهمت نه به څوک خلاص نشي په جهان کې د تهمت نه به څوک خلاص نشي په جهان کې چې اسمان وي کله کله وي ورېځې. سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، زه نن راغلی یم د ستر شاعر، عالم، لیونی فلسفي غني خان مقبرې ته. نو غوښتم مې چې یو وړه ویډیو جوړه کړم. کوم چې شعر ما په سر کې تاسو ته وویلی دا د غني خان اولنی شعر و. غني خان خپل دغه شعر اولنی په 14 کلنۍ کې ویلی و. دی چې کله د 14 کالو عمر کې و نو ده دا اولنی شعر و او ده دا شعر ویلی و. نن راغلی یم د هغه مقبرې ته. غوښتل مې چې تاسو سره یو وړوکی کلیپ هم شریک کړم. کیمرامین ته مې هم خواسته چې دا د غني خان قبر تاسو ته وښیي. دې کې خواته نور هم 2 قبرونه یې هغه هم موږ تاسو ته ښیو. دا د غني خان قبر دی. دلته د غني خان یو څو شعرونه هم ورسره لیکل شوي دي. د مړینې ورځ چې کوم دغه 15 مارچ 1996 دی او دلته د یو څو شعرونه ورسره لیکل شوي دي. دا هغه شعرونه چې کله د حیدرآباد جیل کې و نو د هغه شعرونه ویلي وو. دې سره خوا کې چې کوم دی بیا د غني خان د زوی قبر دی، د فریدون خان قبر دی. په دې باندې هم د غني خان یو څو شعرونه لیکل شوي دي. کومه تخته چې لګېدلې ده دا بیا د فریدون خان قبر دی. بیا دریم قبر چې کوم دی دا د روشن غني خان دی، څوک چې د غني خان کورودانې وه، د هغه میرمن وه. دا د هغې قبر دی. نو دا 3 وړه قبرونه سره یو ځای دي. تاسو ته به 3 وړه قبرونه بیا یو ویژوال درته کیمرامین درکړي.